از 2 روز به این طرف در صفحات مجازی گزارشات به نشر می رسد که گویا کار سرک غزنی مقر توقف و یا به کندی به پیش می رود که مردم را به مشکلات زیادی مواجه کرده است. اما مسئولین در ریاست فواید عامه این گزارش را رد کرده و می گویند به خاطر اینکه این پروژه در وقت تعیین شده آن تکمیل شود، در 2 ساحه کار جریان دارد و امیدوار است تا وقت تعیین شده کار این سرک تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. اسپندې له دښتې نه بیا د مقر تر بازاره پورې چې په هغه کې په 2 لاټه باندې کار شروع ده. اولنی لاټ خو د اسپندې له دښتې نه شروع و چې اوس د کروسای تر بازاره پورې رسېدلی ده. دوهم لاټ د په 96 کیلومتره کې دی او بند له ولسوالۍ چې له سپینه بنده تقریبا د بزکو کلی ورته وایي تر غجې پورې رغول شوی ده. نو امید شته انشاءالله چې شرکت ته موږ کوم وخت ورکړی ده د وخت مطابق به دوی خپل سړک موږ ته سپاري. در همین حال مسئولین شرکت قراردادی میگویند که کار اعمار این سرک در 2 ساحه و در 2 وقت جریان دارد و در نظر دارند که پیش از وقت تعیین شده این پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. پروژه مقر غزنی به طول 96 کیلومتر می باشد که تقریبا 28 کیلومتر سال قبل کار شده. فعلا ما در 2 سکشن کار جریان داره. 20 کیلومتر در سکشن اول کار کردیم. فعلا 18 کیلومتر در سکشن دوم از قسمت از کرکوت به طرف مقر کار به شدت جریان داره. ما روزانه تقریبا 2 کیلومتر اسفالت میکنیم. ان شاء الله مونږ په ساحه کې 2 اسفالت پلانټ لرو، 3 کرش پلانټ لرو او 2 سکشن لرو، 2 ټیمونه لرو. ان شاء الله د منی ته مونږ وخت خپل قرارات نه مخته مونږ د سرک تکمیل خلاصوي. قابل یادآوری سرک غزنی مقر در حدود 96 کیلومتر از طرف امارت اسلامی به شرکت‌های سرکسازی عرفان وفا و عرفان هلال به قرارداد داده شده بود که در مدت 16 ماه به بهره برداری سپرده خواهد شد.